په روسیه کې د جبهه مقاومت ډلې مشر احمد مسعود په مشرۍ یوه غونډه ترسره شوې چې اجنډا به یې څه وي. روسیه کې د طالبانو د مخالفو غونډې د افغانستان په اړه د مسکو نړیوال ناستې اجنډا څه ده؟ د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مه شئ، وخت مو په خیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نوي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. افغانستان انټرنیشنل ته د رسیدلو معلوماتو پر بنسټ د لیندۍ په 2مه نیټه به د طالبانو ضد مشهورې څېرې لکه احمد مسعود، امرالله صالح په مسکو کې د یو شمېر سیاسي او څېړنیزو ډلو په بلنه د افغانستان په اړه یوه غونډه کې وینا وکړي. د اجنډا له مخه چې یو کاپي افغانستان انټرنیشنل ته رسیدلې ده، د نړیوال ناسته به افغانستان د تیر او اوسني ترمنځ تر نامه لاندې جوړه شي. دغه غونډې بڼه او د وینا سرلیک تر ډېرې فکري او څېړنیزې غونډې په څېر دي. په دې غونډه کې یوازې د طالبانو ضد مشهوره څېرو لکه مقاومت جبهې مشر احمد مسعود، د مقاومت د جبهې نږدې غړی امرالله صالح، د افغانستان د خلکو د یووالي ګوند مشر حاجي محمد محقق، د مقاومت جبهې غړی فضل احمد مانوي، د اسماعیل خان زوی محمد صادق طاهر ته بلنه ورکړل شوې چې په دې غونډه کې وینا وکړي. په ویناوالو کې د دوه ښځینه سیاسي او مدني فعالانو فوزیه کوفی او شکریه بارکزی نومونه هم لیدل کېږي. په دې غونډه کې د ګډون لپاره طالب او یا هم د دې ډلې نږدې شخصیتونو ته بلنه نه ده ورکړل شوې. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. د الله په امان، تر بیا خیر چارې.